پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان الدعاء هو العبادتو، یعنی دعا عبادت دے، دعا عبادت دے. او بیا فرمائی چې ان الذين يستكبرون عن عبادتي، دا بطور دلیل دا آیات ویل شو. نو دعا عبادت دے او عبادت دعا دا، دعا عبادت دے او عبادت دعا. عبادت ستوي د چا په مخ کې انتهایی تذلل او عاجزی اخکار کول. دا عبادت معنا انتهایی تذلل اختیارول او ظاهر را چې خپل ځان چاته محتاج وګڼي او د سوال د پاره وتا لاسونه ورمخ کې د دین زیات تذلل مبل کمی. او دغه مطلب د عبادت دی. نو د هر عبادت خلاصہ د الله نه مغفرت غستل، جنت غستل، د دنیا او د آخرت خیر ښېګڼه غستل، دا د هر عبادت خلاصه ده. دیو جنا حدیث مبارک کې راځي الله پاک فرمایي چې کم بنده زما حمد ثنا کې دومره مشغول شي چې خپل حاجت غستلو لپاره ورته وخت نه ملاويږي، دله د دعا غستونکو نه زیاته ورکړه کومه، یعنی حاجتونه پورا کوم. دا حدیث مبارک الفاظ داسې چې من شغله القرآن عن ذکری ومسألتی، هغه څوک چې قرآن زما د ذکر نه او د سوال کولو نه مشغول که اعطیته افضل ما اعطي السائلین. زدل ورکول کوما بهتر د هغې نه چې کم سوال کوونکي رانه سوال کوي هغه له څه ورکومه، نو دا چې سوال یې نه دی کړی په عبادت کې مې مشغول دی دله د هغې نه زیاته ورکړه کوم. کم بنده چې تلاوت قرآن کې دومره مشغول دی چې ما نه حاجت غوښتلو ته هم نه اوزګارېږي، زه وله دومره څه ورکومه چې د هغې غوښتونکو نه زیات وله ورکوم. نو دې نه معلومه شوه چې هر عبادت کې همغه فایده ده کومه چې په دعا کې ده. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې په عرفات کې زما دعا او زمانه د مخکې پیغمبرانو دعا داوا چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا د عرفات میدان کې پیغمبر علیہ السلام فرمایي زما دعا زمانه مخکې د پیغمبرانو دعا. نو دې الفاظو ته وګورئ چې دعا نشته، دا ذکر دی، خو دا ذکر په معنا د دعا دی. د ذکر الله ته دعا ویل شوې ده او په آیات کې عبادت په معنا د دعا. آیات دې کې عبادت په معنا د دعا دی. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، چې زما د عبادت نه تکبر کوي، یعنی د دعا نه تکبر کوي، دعا نه کوي، سيدخلون جهنم داخرين، الله وی داخل به کوم جهنم ته، دی به جهنم ته داخليږي. کم چې دعا نه کوي، کم چې عبادت نه کوي، اب خدای دوزخ ته بوزي. عبادت بم کې، دعا بم کې. څوک چې عبادت نه کوي، څوک چې دعا نه کوي، دی به دوزخ ته ځي. چې تکبر کوي، ځان لوی ګڼي، دعا نه کوي، دی به دوزخ ته ځي. چې د دعا نه ځان بے پروا ګڼي، دعا یې پرې خدا او ځان یې لوی وګڼه، دا علامه د کفر ده. په دې د جهنم وعده راغلی ده بطور تکبر غرور، چې دعا نه کوي، دا د کفر علامه ده. اسه دعا فرض واجب نه ده، خو چې دا بنده ته نه غرور او تکبر په تور باندې انکار کوي، نو بیا به د کفر ته ورسیږي. دعا مستحب ده، افضل ده. حدیث مبارک کې راغلی پیغمبر علیہ السلام فرمای د الله پنځ د دعا نه زیات هیڅ یو شی مکرم او معزز نه دی.
یعنی دعا ډیره قابل احترام ده د خدای په نزد معزز او مکرمه ده. بل حدیث مبارک کې راغلی دی وی دا دعا مغز د عبادت ته، د عبادت مغز دعا. بل حدیث مبارک کې دی چې د الله پاک نه فضل غواړه، د الله فضل غواړه، ځکه چې الله پاک سوال او حاجت طلب کول خوخی او د ټولو نه لوی عبادت داري چې د سختۍ په وخت کې انسان د فراخي انتظار کوي چې الله برا باندې فراخي راوړي. بل حدیث مبارک کې دی چې کم بنده د الله نه خپل حاجت نه غواړي الله دته غوسه کیږي. بنده حاجتمند دی او دی د الله نه غواړي الله ورته غوسه کیږي. دا ټول روایات تفسیر مظهری نقل کړی دي او بیا فرمایي چې دعا نه غوښتل والا باندې د الله غضب راځي. نو نه غوښتل دا تکبر دی، دعا نه کول تکبر دی، خپل ځان مستغنی او بے پروا ګڼل دي. پیغمبر علیہ السلام فرمائی دعا نه معاجز کېږه، ځکه چې دعا سره هیڅ هلاکت نه راځي. چې کم خلک دعا کوي هلاکت به پې نه راځي. او بل حدیث مبارک کې دی چې دعا د مؤمن وسله ده، د دین ستن ده، د اسمان او د ځمکې نور دی. دعا د دین ستن ده او د ځمکې او د اسمان نور دی. دا د مؤمن وسله ده. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې کم بنده لپاره د دعا دروازې کولو شوې دله د الله د رحمت دروازې کولو شوې. د الله پاک نه دعا غواړه او د دې دعا نه زیاته محبوبه دعا نشته چې انسان د الله پاک نه عافیت غواړي، عفو معافی ته غواړي. اسألک العفو والعافیه، یا الله سوال در نکوما د عفو او د عافیت د خیر ښېګړه سوال در نکوم. نو عافیت لفظ یو ورکوټي لفظ دی او ډېر لوی خیر پکې راجمع دی. د هر قسمه بلاګانو نه حفاظت، د هر قسمه ضرورت او حاجت پوره کېدل دا په لفظ د عافیت کې راځي. د قطع رحمه دعا مکو دا حرام ده، د ګناه دعا مکو دا حرام ده، دا نه قبلیږي. نو چې الله نه سوال کې نو د ګناه شی ته مه غواړه چې خدای فلانې د ګناه کار را لوکا او فلانې سیز غواړه مورالی راکا او هغه شی حرام وي نو دا د خدای نه مه غواړه، دا حرام. لکه یو بنده یا الله یو شراب بوتل می پکار دی را لرک، دا سوال می پورا که یو بوتل شراب را، دا سوال حرام دی. یا حرام مال را، یا الله زما باند رو خیجه، دا حرام دی. باند خو حرام دی او تو سوال که جماعت کے پسجدہ پروتو چه سر دے پوتا کہ یا اللہ باند میں رو خیجه، نو باند خو حرام دی. یا بل یو داسې حرام شي، د حرام سوال چې کوي نو دا حرام. د ګناه یو شی د خدای نه غواړي دا حرام. بنده چې د الله نه سوال کوي الله یې قبلوي. خو کله کله انسان وي ډېره دعا مې وکړله خو قبوله نه شوه، نو د دعا قبلېدل خامخا کېږي، خو په شرط د دې چې د ګناه سوال نه کې او د قطع رحمه سوال نه کې او د دعا د قبلېدو
درې شکلونه دي. یو دا چې کم سیز غواړه او مقه الله درکه نو ته پوه شو چې زما سوال یې قبول که. مثال په طور یو سړی دی کور یې نشته دی وی الله یو ښکلی لوی کور راله راکې خو بس څو ورځې پس د کور انتظام وشو دی وی دا خو ما دعا کړو زما سوال قبول شو کور یې راله راکه. او کله کله بنده وی یا الله یو لوی کور راله راکې او خدای ولا کور ور نه که. و یو شرق پر را پریوته یو لوی عذاب و مصیبت پر راته دا غین الله بچ کو کور ملو نشو نو په ظاهر دی سوال می قبول نشو و یو لوی مصیبت پر راته دا غی مصیبت نه الله بچ کو. دا د هغه دعا اثر چې د خدای نه کور غوسته کور ورنکو و یو لوی مصیبت پر راته هغه مصیبت نه بچ کو تام د دعا قبول شولا. او کله کله به طور مثال وای چې یو بنده یا الله یو خپل لوی کور را کور ولا ورنکو او یو شړقم پر اپریوته غم پکې پیښ شو نو نه کور ملو شو او نه د آفت او مصیبت نه بچ شو خو په آخرت کې څه ډېر لوی خیر ورته ملو شو. دا د دغه دعا اثر دی چې د خدای نه کور غوسته. آخرت کې اجر او ثواب ملو شو. نو هغه اجر او ثواب چې دی په قیامت کې وویني یا الله دا دې پس راکه وی دا فلانه دعا دې کړو او هغه مې هلته دله پوره کړې نه ده او هلته باندې آفت او مصیبت هم راغی خو د هغې دعا په بدل کې مې دا د لوی لوی نعمتونه تاله د آخرت درکړل. دی وی یا الله چې په دنیا کې د زما یوه دعا هم نه وه قبوله کړې نو ښه به وه او د آخرت دا اجر او ثواب دې پرې راکړی دا به ډېره ښه وه. ما خو فلانه دعا هم کړو قبول شوه فلانه دعا هم کړو قبول شوه چې دې راله نوې قبول کړو په آخرت کې دې راله اجر او ثواب درکړي وي. نو د مؤمن دعا قبليږي او د قبلېدو درې صورت شو. یو دا چې کوم شی غواړي او مغه درکړي دویم دا چې هغه خو یې در نه خو یو آفت راته هغې نه بچ کړي او دریم دا چې آخرت کې اجر او ثواب درکړي. د دعا د قبلېدو لپاره دا شرط نه دی چې خامخا ته به مسلمان یې نو هغې به د دعا قبلېږي د کافر دعا هم قبلېږي تر دې چې د ابلیس دعا هم قبوله شوې ده. شیطان وی الله قیامته پورې ژوند را الله ولا قیامته پورې ژوند ورکړی دی. د دعا لپاره دا شرط نه چې ته په اودس کې دعا وکړي نو قبلېږي او که بې اودسه دعا کوې نو قبلېږي نه بې اودسه دعا دې هم قبلېږي. اودس ولا شرط نه دی پاکوالی ولا شرط نه دی. یو شرط ورله دا دی چې د حرامو نه به ځان بچ کې چې په ګېډه کې د حرام پروت ته دعا کوې نو نه به قبلېږي. بعض خلق سفر وکي ډېر لوی لوی سفرونه وکي او اسمان ته داسې لاسونه پورته کوي یا الله یا ربا او دا فلانې کار راله وکړه فلانې کار وکړي یا رب کوي خپل حاجتونه غواړي خو ګېډه کې رزق حرام خوراک حرام اسکاک حرام په بدن لباس حرام دا د دعا به کله قبول شي نه قبلېږي. دا د دعا قبلېږي نه. خوراک حرام اسکاک حرام لباس حرام سوال به قبول نشي دا دعا نه قبلېږي. یو شرط پکې دا دی چې ته څه غواړې نو په توجه یې غواړه په توجه داسې نه چې یو بل سره خبرې کوي یو اسمان ته ګورې یو خوا بل خوا ګورې او یا الله فلانې کار وکړې فلانې کار وکړې لاس دې پورته کړی یو خوا بل خوا ګورې ستا توجه نه ده ته چې د چا نه څه غوښتل کې لږ هغه ته توجه وکړه بیا دې دعا قبلېږي او که ته په بېخیالۍ کې لګیا یې نو بیا به دې څه قبول شي. دا مړی چې وشو په حجره کې خلک ناست دي او دوا به وکړو لاس اوچت کړي او زوړ ګپ برابر جاري وساتي د دعا وکړه
په حجره کې ټول خلک یو ځای لاس اوچت کې خو دوه کسه په خبرو لګیا دي او دم لاس پورته کړی دی دعا نه کوي د خپل کیسټ جاری ساتلی دی نو دی دعا کوي څه دی به مو 3 ورځې ناست وم او فلانې به زما په دوا بخلي شوي تا 3 ورځې کیسټ جاری ساتلی تا ټکې دعا نه ده کړې په تش لاس پورته کېدو خو دعا نه کوي نو لږ په اخلاص او په توجه به دعا کوي او داسې دعا به کوي چې عزم سره وي داسې نه خدای کړي خوښې نو فلانې کار راله وکړه که دې نې خوښه نو مې کوه نو دا دعا نه ده یا الله خامخا زما دا کار وکړه زما فلانې حاجت دې دا راله خامخا وکړه دا نه که دې خوښې وې کوه که دې نې خوښه نو مې کوه ته چې یو دفتر ته ورشې یو درخواست ورکې یو کار دپاره هغه افسر ته دې وې که دې خوښې وې کوه که دې نې کوه وي زروک شه ته ماله څه بدماشۍ له راغلې څه که دې خوښې وکړه که دې نې خوښه نو مې کوه اړوکو مې نه ده نو لږ عزم سره سوال کو چې الله زه محتاج یم خامخا راله دا کار وکړه یا الله که زه دې په ازل کې په بدبختو کې لیکلی یم نو دا بدبختي راله روانه که ما په نیکبختو کې راوله بیا دعا قبلیږي او چې ته لاپروایۍ سره دعا کوې نو بیا نه قبلیږي هر عبادت چې وکې ورپسې دعا وکړه چې یا الله ما عمل وکړو عبادت مې وکړو ستا د شان مناسب مې نه دی کړی خو ته قبول کړي ما نقل وکړه ته په اصل قبول کړي زما دا عبادت قبول کړي خو دعا به د دعا په شانتې کې ځان به تخلاصې نه بعضې بنده مونځو کې سلام وګرځئ او دواړه لاسونه اوچت کی نیم منټم اوچت نی او فوراً پاسیو په ولاړه په مخ لاس راکاږي نیم منټ نی تیر نی او خدای خوا چې دسه اوې کوې نه وې او په مخ یې لاس په ولاړه راښ که ولاړ هلته زړه کې دا چې دکان ته به ګاک راغلي ستا دکان ته خیال و که خدای ته دې خیال و د دکان سودا ته خیال لکه خپل آخرت ته خیال تا خو خدای نه څه نه دي غوښتې تا خو دکان ته منډه والې ده او په مانځه کې سلام ګرځولو پورې چې کوم پیراګرافونه هغه تا ویلی دی او اوس زړه کې وایي چې کله به نه استاد سلام ګرځوي چې زر پړو شلم چې دکان ته لاړ شم دغه وخت کې تاسو وې تا نو دعا کړې نه ده چې ته په مانځه کې هم دکان ته توجه ونه چې د جومات ګیټ ته وځې نو په دې مخ به یې درته دا مونځ درته پلي چې واله دا مونځ دې هم سنبال کړه مونځ څوک داسې کوي لکه راته چې وکړه دا خو ټوله توجه دکان ته وه لږ ساعت دپاره د دکان توجه دا کټ کا الله ته متوجه شه او چې کم کار دی دا ګناه کړي نو هغې نه لږ پیمانتیا ښکاره کړه بیا به دعا قبولوي